میاشت کرایه یې نه ده راکړې چې ورڅه ویې غواړم نو یو بهانه راته کوي نن به زه د دې سره حساب حتمن کوم خوندوره پیزا ده یاره دروازه خلاصه کوي زه وایم دروازه خلاصه کوي خاله دروازه خو خلاصه ده یو دوه بسه کې د ناټک زما پیزا چیرې ده خاله دا پیزا بیا چی ده کم پیزا څنګه پیزا زه کم پیزا مزه نه پېژنم ته پېژنې چې یوه چپلاغه دې وم نه د څه به وپېژنې خاله موږک دی کومه دی موږک ستا خو به زه ای خدای والې راته ووایه زما پیزا چیرې ده ار په خدای خزدکو خزدکه کومه ده خزدکه لاړه شکر خدای رایه زما پیزا چیرې ده خاله زه نه یم په خبر ستا په سر دې مې قسم زما په سر د درواغ قسم اخله او وی خاندې ته خاندې بې شرمه رزله بې عقله ته نه سمېږې ته هېڅ وخت نه سمېږې بې عقله په لاسو کې دې څه شتې خاله هېڅ هم نه لاسونه راښکاره که پر سترګو ستا پیزا پلاره ښه پلاره یو خو تاسو کرایه نه راکوئ د بلې خوا بیا غلا کوئ تاسو نه شرمېږئ اوس دا راته ووایه چې دا د 2 میاشتې کرایه څوک راکوي او چې پیسې راکوي هغه دې رامخته سي معناوه ته زما پیسې راکوې پیسې زه پیسې د کمه کم نو رامخته ولې سوې زه نو کله ادي مانو زما پیسې څوک راکوي زه ستا پیسې در کوم روایه هغه پیسې ورکړه پیسې کمې اوی هغه پیسې یاره چې ما د خپلې خور د سرطان د عملیاتو دپاره ایښې وې خو عادي په هغه کې خو د پخوا سره 10,000 کمې دي که مو د هغه څخه خاله ته پیسې ورکړې نو ستا خور به مړه سي پرېږده چې مړه چې څه د هغې په نصیب کې د هغه لیکل سوي دي خدایه زما خور هغه نړۍ ته درځي او دغه ښځه یې دراسته یا خدایه بس ته مه ژاړه او معناوه ته زما سره راسه ورسه ماداوه ورسه رسلو ژاړه مه زویه ستا د خور عملیات به وسي هغه به ښه سي خاله زه په هغه خاطر نه ژاړم نو بیا ولې ژاړې ادي خو ما ته تر اوسه پورې نه وه ویلي چې موږ یو خور هم لرو او هغه سرطان هم ده څه شی و